السلام علیکم. د پښتو فلمونو مشهور اداکار محمد حسین سواتی اوس په څه حال دی او څنګه ژوند تیروي؟ د محمد حسین سواتی نوي انټرویو در سره هم دلته شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ چې پوره خبر شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه خواست دی څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو مهرباني دې وکړي چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نښه هم ووهي چې همدغه رنګې نوې او تازه معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو، د محمد حسین سواتی نوم د تاسو نه پټ نه دی. دا به تاسو ټول پیژنئ چې د پښتو فلمونو یو تکړه او مشهور اداکار دی. هغه د کلام اوسیدونکی دی. محمد حسین سواتی په خپل انټرویو کې ویلي دي چې زه اوس په لاهور کې ژوند تیروم او خپل کورنۍ او خپلو بچو سره هلته اوسېږم. محمد حسین سواتی په خپل انټرویو کې وویل چې زما 6 بال بچ دي، 4 مې زامن دي او 2 مې لوریانې دي چې یو لور مې واده ده او بل لور مې کوژدن کړې ده. حسین سواتی وویل زه نه غواړم چې زما بچي فلمونو ته راشي، ولې چې فلمونو کې د پردې وروسته څه کیږي هغې نه موږ ښه خبر یو. حسین سواتی خپل انټرویو کې وویل چې زما د فیسبوک آی ډي نشته او مال په فیسبوک باندې د تصویر اپلوډ کولو چل هم نه راځي، خو زما په نوم باندې چا آی ډي جوړه کړې ده او د هغې نه هغه نورو اکټرانو پسې کنځل او بد رد وایي چې ماته نور مشکلات زیاتوي. حسین سواتی وویل چې د پښتو فلمونو ډایرکټران، پروډیوسران او لیکوالان ډیر زیات پنجابیان دي او هغوی په دې باندې سرمایه خرج کوي، نو هغوی په دې کې ډیره زیاته بېحیایي کوي، نو ځکه بیا خلک ډیر زیات ګوري. حسین سواتی وویل چې پښتنو ماته ډیره زیاته مینه راکړې ده او زه نه غواړم چې زه دغه رنګې اداکاري وکړم چې هغوی ما پسې بد رد وایي. دوستانو، دا وه د حسین سواتی انټرویو. که غواړئ همدغه رنګې د نورو اکټرانو انټرویو تاسو سره شریکه کړو نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.